ډیر کسان داسې دي چې د جمع سره کله مونځ کوي په دې کې ډېره غټه غلطي او ظاهره خبره د بعض کسان داسې دي چې هغه 70-80 کاله د هغه عمرونه وشي هغه دغه شانتي مونځونه کې دغه غلطیانې کوي د څه وجې نه چې د مسلې علم ورته نه وي. نو یاد وساتئ غوږونه کولاو کوي چې څنګه مونځ کول فرض دي دغه شانتي د مونځ مسایل زده کول فرض دي. اوس تاسو 70 کاله او یا کاله اتیا کاله تاسو مونځ کوئ په پابندۍ سره لیکن چې تاسو مونځ شوی نه نو څه فائدہ. نو بهرحال په کار دغه چې د مونځ چې څومره مسایل ته موږ زده کوو په نن ویډیو کې تاسو ته د جمع د مونځ سره په حواله سره یو مهمه ضروري مسله شیر کوم. ډیر خلک په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي غلطي کوي. ما ضرور ګڼل چې په دې حواله سره زه تاسو ته چې کوم صحیح مسله ده هغه بیان کوم. اوس مثال طور پر د جمع سره تاسو شامل شئ په آخري رکعت کې یعنی یو رکعت تاسو ته ملاو شو باقي 3 رکعت تاسو نه لاړو نو بیا چې کله امام سلام واړي نو دا باقي رکعتونه به څنګه کوي یعنی تاسو الټا وځي یعنی دریم به کوي بیا به دویم کوي بیا به اول کوي بیا به شروع نه شروع کوي. نو په دې حواله سره ډېر خلک د غلط فهمي شکار دي غلطي کوي چې هغه چې کله په څلورم رکعت کې شامل شول هغه بیا سګي بیا دریم رکعت کې بیا دویم رکعت کې او بیا پهله رکعت کې. نو دا څنګه د پکا چې کله تاسو نه تاسو په آخري رکعت کې شامل شو د امام سره دا یو رکعت تاسو ته میلاو شو چې کله امام سلام واړو تاسو پاسې دی بیا بس کوي بیا به دا پهله رکعت وکړي تاسو پهله رکعت وشي او د ثنا نه وي سبحانك اللهم نعوذ بیا به سورۃ الفاتحه او سورۃ په میلاو کې بیا به رکوع سجده وکړي. د هغې نه بعد بیا نه پاسي بلکې د دو رکعاتو میاس کې با کنه قاعده با کوي یو خو تاسو د آخري رکعت میلاو شو یو دا اولنې رکعت شو دا 2 رکعات شو بیا بکې نه او بیا به تحیات او تحیات نه بعد بیا پاسي بیا چې پاسي دي نو بیا به کم رکعات کوي بیا به د دویم رکعت کوي. چې دویم رکعت کې ظاهره خبره ده کم سسو ویلي سورۃ الفاتحه ویلي او سورۃ ملاولي بیا چې کله دویم رکعت تاسو کو بیا بسو کې بیا به دریم رکعت ته پاسي چې دریم رکعت ته پاسي نو دا تاسو په هر حواله سره کوم دي هغه دریم رکعت ته نو هغه څنګه کولی چې هغه کې صرف سورۃ الفاتحه ویلي یعنی الحمد شریف ویلي د امینه پوری مخې د بیا سورۃ نه ملاول دغه شان چې کله تاسو دریم رکعت کو باقي داغه نه بعد رکوع سجده او بیا قاعده او داغه نه بعد بیا سلام واړوي. نو بهرحال امید کوم چې د مانزه دا ډیره مهمه او ضروري مسله به مو په سمجھ کې راغلی. دا کلیپ د ډیر مخکې شیر کړئ ځکه چې دا د یو کس معاملې نه ده بلکې په کروڑو مسلمانان داسې چې هغه په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي د صحیح مسلې علم متنشته. نو کچره تاسو دا ویډیو مخکې شیر کړه نو ان شاء الله تعالی د دې ثواب تاسو ته ملاويږي. د صدقه جاریه په تور اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.